تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د علم بیان وکړو چې الله تبارک وتعالی هغه ته علم ورکړ. ورپسې دی آیات کې الله تبارک وتعالی بیا دا فرمایي چې مونږه فرشتو ته وی چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته، نو ټولو سجده وکړو، ابلیس نکړه چې شیطان ورته مونږ وایو، کبر یې وکړ، انکار یې وکړ د سجدې نه، او دی د الله په علم کې د مخکې نه کافر، والله ته پته و چې دی به کافر کېږي. نو فرمایو ایز هغه وخت کې قلنا چې مونږ ویلې للملائکة فرشتو ته اسجدو سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدو نو هغې سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه، ابا انکار یې وکړه، واستکبر کبر یې وکړه، وکانا او دی وګرځېد من الکافرین د کافرانو نه، او یا وکانا دی مخکې نه د الله په علم کې من الکافرین د کافرانو نه. کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته دغه څیزونو د نومونه او د علم وښو او فرشتو ته وی ووایه، هغې ته نه ورته، نو د فرشتو په وړاندې د فضیلت ښکاره کړه د آدم علیه السلام چې دی افضل دی او بهتر دی. نو بیا د افضل او بهتر خلق ادب کوي او تعظیم کوي. نو الله تعالی فرشتو ته وی چې اوس دته سجده وکړي. دا سجده څنګه وه؟ دا سجده داسې وه چې اصل کې وی دا سجده الله تعالی ته وه، خو آدم علیه السلام د قبلې په شان تو، لکه مونږ سجده الله ته کوو او قبلې ته مخ کوو. وی آدم علیه السلام قبله وه، مخ د دوی آدم علیه السلام ته او سجده الله ته کړې وه. دا هغه علما وی چې کوم مفسرین فرمایي چې دا سجده د عبادت وه، چې سجده د څه وه؟ د عبادت وه. نو ورته وایي چې سجده د عبادت وه، نو سجده الله ته و، مخ آدم علیه السلام ته، لکه مونږه مونځ کې سجده کوو الله ته سجده لګو، مخ هم قبلې ته. نو دا داسې وه. او بعضی مفسرین کرام وی چې نه، دا سجده اصل کې آدم علیه السلام ته، نو چې سجده آدم علیه السلام ته نو دا بیا د عبادت سجده نه و، د تعظیم او د ادب وه. او ظاهر د قرآن دا دی او قوي خبره هم دا ده چې سجده هم دته وه، لکه د ادب او د تعظیم سجده یوازې دته نه وه شوې. قرآن عظیم الشان کې الله د یوسف علیه السلام متعلق هم ذکر کړي دي چې پلار او ورونو دته سجده کړې وه د ادب. دا د ادب سجده مخکینی دینونو کې جایز وه، د اسلام راتګه پورې دا جایز وه، او چې اسلام راغی نبی علیه السلام مبارک وی چې اوس به د ادب او د تعظیم د وجې نه هم څوک چاته سجده نه کوي. د عبادت سجده د الله نه ما سوا بل چاته شرک دی، دا په مخکینی دینونو کې او زموږ دین اسلام کې. خو د ادب او د تعظیم سجده دا مخکینی دینونو کې جایز او زموږ دین اسلام کې جایز نه ده. د هغې په ځای ما ته وی لاس ښکلول او خپې ښکلول دي، چې د چا ادب کې. دې وجې نه امام جلال الدین سیوطي رحمه الله اکلیل کې لیکلي دي، دا نن نه 500 کاله مخکې دا عالم تیر شوی دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي. او دوی لیکلي دي چې دا آدم علیه السلام ته چې سجده وکړله فرشتونو، دا دلیل د دې دی چې عالم او بزرګ ته داسې پاسېدی شي د ادب د وجې نه. او حدیثو کې چې من راغلی چې پاسې به نه، نو دې نه مراد هغه خلکو ته به نه پاسې چې څوک په پاسېدو سره هغه کې کبر پیدا کېږي، او یا هغه ته ته وایي چې ما ته به پاسې، نو هغه حدیث چې د منع راغلی دي نو هغه هغې باندې حمل. بهرحال دا سجده یې ورته وکړه. اوس سجده څه ته ویلې کېږي؟ نو سجده د عربی په لغت کې د عبادت په نیت یا د تعظیم په نیت سر ښکته کولو ته وایي. او په اسلام کې سجده څه ته وایي؟ تفسیر بیضاوي لیکلی دي چې د عبادت په نیت تندې په مځمکه ولګي، د عبادت په نیت
تندې په ځمکه ولګي یا که تندې نشي لګولې د هغې په ځای ښکته شي لکه کوم خلک سجده نشي کولی نو په اشاره مونځ کوي یعنې سر داسې ښکته کوي او دغه هم د سجدې په ځای کار کوي او د رکوع په ځای کار کوي دې ته سجده ویل کېږي بیا د دې هغه ارکان دا دي چې په لاسونو او پښو مسنون سجده دغه د عبادت چې کوم په احادیثو کې ذکر ده چې سجده په 7 اندامونو باندې راځي تندې دی او پوزه ده او لاسونه دي او کونډې دي او خپې دي وغیره په دې طریقې سره سجده کېږي د ارکان دي نو دې سجده وکړله فرشتو ټوله خو ابلیس ونه کړله ابلیس څوک دا ابلیس چې و دې باره کې ځان پوه کا دوه ډلې د علماو دي دوه یو وی ابلیس د فرشتو نه دا شیطان د څه نه د فرشتو نه دی فرشتو او د ده نوم عزازیلو وی ځکه فرشتو چې دلته الله فرمایل حکم الله د سجدې چا ته کړی فرشتو ته کړی او دو نه کړه نو الله فرمایي چې فرشتو کړو دو نه کړه نو دا دلیل دی چې دې فرشتو کې داخل وکړي لکه که چېرې فرشتو کې داخل نو چې ده نه وکړي نو حکم خو هغې ته شوی نو الله به دې نه ملامته کړي نو دا د هغوی دلیل دی د آیات او یو ډله د علماو د مفسرینو دې طرف ته تللی ده چې نه دې د پیریانو نه او دا قرآن نه ثابت دی واضحه چې الله فرمایي کان من الجن دې د پیریانو نه قرآن عظیم الشان کې فرمایي نو دې د پیریانو نه نو اوس ته به وایې چې د پیریانو نه نو دلته څنګه چې سجدې حکم فرشتو ته شو چې ده ونه کړه نو الله ورته غصه شو ویې نو جواب د دې دوه جواب دي یو جواب دا دی چې دی خو د پیریان نو خو د ډېر عبادت په وجه د هغې ډله کې شامل و چې الله ورته حکم وکړو سجده وکړي نو چې نور وکړو د ونه کړو الله وشړو کافر شو او دویم جواب دا دی چې دا حکم د سجدې پیریانو او فرشتو دواړو ته شوی نو دی خو د فرشتو نه نو خو پیریانو نه خو وکړه نو چې ده ونه کړ نو الله وشړ نو بیا دې باندې دا سوال راځي چې ښه دا حکم چې دواړو ته شوی نو دلته خو الله صرف فرشتې ذکر کړي دا خو یې نه ویلي چې پیریانو ته مې کړی جواب دا دی چې فرشتې خو افضل وي او پیریان افضل نو کله چې داسې خلک ذکر کوي نو هغه افضل یادوي لکه تا ته چې څوک دعوت درکوي یا یو خبره نو مشرانو ته کوي نو کشران پکې په خپله داخل شي طبعا داخل شي که نه نو دغه رنګې وي دلته دا حکم د الله چې ذکر کړي د فرشتو دپاره خو دا پیریانو ته او بهرحال قوي خبره او مضبوطه دا ده چې د پیریانو نه اگر چې ډېر علماو صحابه کرام په دې طرف هم تللي دي او مفسرین چې د فرشتو نه خو دې ته هم ډېر تللي دي چې دې د پیریان نه او دا قوي ده دا خبره مضبوطه ده ځکه هلته پکې صریح آیات موجود دی نو دا سجده ونه کړه چې ویې نه کړه نو قرآن عظیم الشان کې الله بل ځای کې فرمایلی دي چې الله دې تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه کړه نو ده ورته ووایي چې زه نه بهتر یم ولې چې بهتر یې وی دې د خاورې نه پیدا کړی او زه دې د اور نه پیدا کړی اوس دا د الله او د رسول د حکم مقابله کې چې هغه خپل رای پسې سړي ځي که نه نو د هغې مثال شیطان اوس چې الله حکم وکړو چې دته سجده وکړي خو دا دلیل د دې و چې د دینه د آدم علیه السلام افضل او بهتر وکړه دا د دې دلیل خو ده وی نه زه ته بهتر یم نو دغلته دی چې کوم دی نو کبر یې وکړو حسد یې وکړو نو دی وجه نه دلته ورته ابلیس وایي د ده ډېر نومونه دي شیطان هم ورته ویلي کېږي شیطان شطن نه د الله د رحمت نه دی لرې ځکه شیطان ورته ویلي کېږي خلکه دوکه کوي ځکه ورته شیطان وایي فساد جوړوي ځکه ورته شیطان وایي ابلیس ورته ځکه وایي چې یا خدا د عربی ټکي دی د ابلاس نه ابلیس جوړ دی ابلاس نه امیده او مایوسۍ ته وي دیم د الله د رحمت نه امیده او مایوسه دی نو ځکه ورته ابلیس وایي او یا دا د عربی ټکي نه دی دا د نوم دی د سریانۍ ژبې لکه څنګه چې عزازیل د د سریانۍ ژبې نوم دی نو دغه رنګې دی نوم دی نو دی
اوس سوچ وکړه د کبر اوس ځان پوه کړه دی ولې دوکه شو دې دوه څیزونو دوکه یو حسد او یو کبر یو حسد او یو کبر په اسمانونو کې چې ړومبي کوم دوه ګناهونه شوي دي نو هغه هم دا دواړه دي حسد او کبر او په مخ د ځمکه چې اول کوم دوه ګناهونه شوي دي نو هغه هم دا دواړه دي حسد او کبر بره چې د فرشتو ته الله حکم وکړو سجده وکړه ده ولې ونه کړه په خپله ذکر کړی زه دنه بهتر یم ګوره کبر یې وکړه یعنې آدم علیه السلام یې سپک وګڼه او نبی علیه السلام مبارک فرمایي داخل بنشي جنت ته هغه کس چې د ده په زړه کې د ذرې برابر هم کبر صحیح مسلم روایت دی بل روایت کې راځي چې یو صحابي ته تپوس وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما خدا خوښوي چې جامه مې مخوي پیزار مې مخوي او زه د خلکو نه ښه ښکارم نو دا کبر کې راځي نبی علیه السلام ورته نه دا کبر کې نه راځي وی کبر څه شی دی وی کبر خلکو ته سپک کتل او د حق نه انکار کول چې یو څیز حق یې ورته نه مني نو دا د کبر نښه ده او چې خلکو ته سپک او حقیرې ګڼي نو دا د کبر نښه ده ته ډېر وایې چې زه کبرجن نه یم خو چې دا دوه صفتونه درکې وي نبي علیه السلام ویلي ته کبرجن یې ته وایې نه ما کې خو کبر نشته زه خو عاجز پسند یم او دی یم هغه یم خو چې نه دا درکې نو ته کبرجن یې دا نبي علیه السلام ښودلي نو ګوره د کبر وکړه که نه د ووایي چې زه دنه بهتر یم نو زه ورته ولې سجده وکړم بل د حسد وکړو حسد څه ته وایي حسد دې ته وایي چې یو کس کې یو صفتي یو ښه حالت کې وي او د هغې په وجه تا هغه سره نه لګي وي په ښه حالت په وجه یو ښه صفت په وجه ستا د هغه سره نه لګي دي ته حسد وایي لکه خوشحاله هغه یو خپتې چې دا ولې دی خوشحاله دی وس د هغه وي او خپتې چې ولې د ده وس دی نو دې ته حسد وایي دا بیا دوه قسمه دي یو هغه دی چې ته دا ارمان کې چې دا د ده نه خدای والي او مال یې راکړي او بل دا دی چې که مال یې راکوي او که نه خو چې د ده نه یې والي دا حسد دی او حدیث شریف کې راځي چې حسد نیکي داسې خوري لکه څنګه چې اور اوچ خشاک سوځوي داسې نیکي سوځوي ختموي شیطان دا ګورې معمولي سړی نه و ښه مفسرینو لیکلي دي کتابونو چې دا 8000 کاله عبادت کړی او بعضو داسې هم لیکلي دي چې کله د ده نه مخکې کوم پیریانو نو دی د هغې اب د ابوالجن دی لکه څنګه چې آدم علیه السلام ابوالبشر دی د انسانانو پلار دی دغه رنګې دی د پیریانو پلار دی شیطان او کله چې هغه د انسانانو نه مخکې د پیریانو دلته اوسېدل به په ځمکه او هغې نافرماني وکړه فرشتو شړل نو دې ماشوم و دې قید ځان سره یې بوت نو دې داسې په عبادت عادت یې که چې بس دې د فرشتو ډله کې شامل شو بیا د هغې استاز وګرځېده د هغې مشر شو او بعضو کتابونه لیکلي چې 6 لکه کاله عبادت کړی دی تفسیر قرطبي لیکلي 8000 کاله عبادت کړی دی اسمانونه کې او په ځمکو کې هر ځای کې د عبادت کړی دی خو چې کبر او حسد راغی نو هر څه په لو کړل ځان دې ته اوس وګوره که نه چې کبر او حسد څومره سړی بربادوي الله دې هم دې نه وساتي که چا کي الله دې ترې وباسي ځکه دا سړی بربادوي نو دې کبر او حسد برباد اوس که د کبر او حسد نه وي کړی خو سجده ور الله حکم وکړه سجده وکړه بس کړی به وي نه آدم علیه السلام سره حسد وکړو چې د نه عبادت کړی دی اسم نه دی کړی او الله اوس را پیدا کړ او فورا مونږ ته وي شابه سجده ورته وکړې او ما دا دومره موده په زرګونو کال عبادتونه کړي دي او ما ته خو فرشتو سجده ونه کړه او نه ورته الله حکم وکړو نو ګوره حسد کې هم راغی او کبر کې هم راغی نو خپل عبادت هم برباد کړ د فرشتو په ډله کې چې هغه هم لاړه چې په جنت کې اوسې د هغې نه د هر څه نه ووته لاړه د الله او د رسول او د الله د نیکانو بندګانو همیشه پوخ دشمن وګرځي او د جهنم همیشه خشاک شو نو دې دوه نه ځان ساتئ ښه کبر او حسد په ځمکه باندې چې لومبی ګناه شوی دی نو دا هم د کبر او د حسد د وجې نه شوي تا ته به راشي قرآن مجید کې چې د آدم علیه السلام یو زوی قابیل راولګېد او بل خپل ورور حابیل یې دا مړ کړه په څه باندې په کبر او حسد د وجې حسد یې ورسره کو یو وجه خو دا وه چې د آدم علیه السلام 40 بچي وو او هر کال به د ده یو لور او یو زوی کېدل
یو لور یو زوی یو ځای به کېدل. نو چې دا په سخت کال به کوم لور وشوله نو د را روان کال کې به چې کوم هلک کېده نو هغه سره به یې ولې نکاح کوله ځکه نور انسانان خو نو که نه او چې را روان کال به کومه لور شوې وه نو هغه د دې کاله زوی سره ورته نکاح کوله رور او خور نکاح به یې کوله ځکه نور انسانان نو بیا چې کله د دې دا نسل زیات شو نو بیا دغه حرام شو چې د رور او خور به نکاح نه کي. نو بس هغې کې صرف هغه لږ غوندې د ښایست او د نه ښایست خبره وه چې ایو ده وی چې نه بس دا زما دا خور ښایسته ده زه به ده سره نکاح کوم ته به ورسره نه کړې. نو یو دا بل دا چې الله ته قرباني پیش کړه نو د قابل قرباني الله قبوله نه کړه او د حابیل هغې قبوله کړه د ده ورسره حسد پیدا شي ستا دا ولې الله قبوله کړه زما دا ولې الله قبوله نه کړه. اوس وایي تا به زه وجنم هغه وایي که ما وجنې ته مې مړ کړه زه خو تا نه وجنم زه تا نه وجنم بس ته مې مړ کړه بس هغه مړ کړه. اوږده قصه د خپل ځای کې را روانه تر قیامته پورې چې څوک هم بې ګناه قتل کوي یوه ګناه د هر قاتل دا د قابل کی کله یې کړی دی ګوره څه د پاسه 2000 کاله خو د نبي علیه السلام چې راغی نو 2000 کاله څه د پاسه د آدم علیه السلام شوي او څه د پاسه 1400 کاله 1440 کاله خو د نبي علیه السلام د وفات شوي دا سات نیم 9000 کاله شو اته 9000 کاله وړاندې قابل حسد کړی و کینه کړی و او کبر یې کړی او ګناه کړی و قیامت پورې چې څوک بې ګناه قتل کوي نو د هغه ګناه خپله ده خو د هر قاتل د قتل بدله کې یوه سزا یو ګناه به په هغه باندې وي ولې هغه شروع د دې کړی شروع د ګناه کړی دغه رنګې د هر بدکار شروع چې وکړي نو چې څوک ګناه کوي د هغې خپله ګناه په خپل ځای ده خو یو ګناه به شروع کوونکي ته هم شروع میلاویږي. دغه رنګې چې هر ښه کار چا شروع کو دا حدیث معنا درته کو د حدیث معنا ده چې هر ښه کار چا شروع کو په شریعت کې چې څوک دغه ښه کار کوي د هغې به خپله ثواب کېږي خو چې دا چا شروع کړي ته به یو ثواب میلاویږي د هر کس د نیکۍ بدله کې. نو دې وجې نه دا حسد او کبر دا ډېر نقصاني څیز دی شیطان د دې وجې نه برباد شو او دا هر انسان کی وی. نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دی فرمائی وی یو ورځ موږ ناست وو نبی علیہ السلام مبارک وی موږ ته چې تاسو ته به اوس یو کس دلته راشي او دی جنتي دی موږ وی چې ورګه څوک به راځي په دروازه یو کس راننوته داسې مشهور صحابي نو لکه ابوبکر یو عمر یو یا علی رضی یا عثمان رضی اللہ عنہ یا عباس رضی اللہ سے مشهور صحابی نو غیر مشهور صحابی په دروازه راننوته تازه چاردامې کړي وو ګیرې نه اوبه څڅېدې او پیزار یې لاس کې نیولي وو ما وی چې دا خو داسې ډېر مشهور هم نه دی وی نبي علیه السلام مبارک وی چې دا جنتي دی وی بیا بله ورځ بیا ناست وي نبي علیه السلام مبارک وی چې په دې دروازه به یو کس راشي او دا جنتي دی نو چې هم کته بیا همغه کس وی په درېیمه ورځ بیا ناستو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې په دې دروازه به یو کس راشي دا جنتي دی وی بیا همغه کس راغی وی ما وی چې یاره د ده نه خو زه معلومات کوم چې دی کم داسې عمل کوي چې 3 ځله نبي علیه السلام د ده باره کې ګواهي وکړه چې دا جنتي دی او چې نبي علیه السلام ګواهي وکړي نو نور څه پاتې شو چې هغه وی دا جنتي دی دا دلیل د دې دی چې دی په ایمان د دنیا نه ځي او جنت ته به ځي. وی ما وی چې اوس به دا معلومات دنه څنګه وکړم خو یو چل مې جوړ وی لاړم ما ورته چېرې یو کال ما پلار سره جنګ کړی دی او قسم مې خوړلی چې 3 ورځې به کور ته نه راځم نو ته ماله 3 ورځې شپه راکولی شي 3 ورځې به تا سره دا 3 شپې 3 ورځې تېروم هغه وی چې بلکل راځه ښه خبره ده زه به دې مېلمستیا وکړم. وی لاړم اوس زما چې کوم مقصد وه خو دا و چې 3 ورځې به خامخا دې ما نه خو جدا کېږي نه لکه پخوانۍ طریقه خو د مېلمستیا همدغه وه اوس خو دې پټېږي خو جدا خبره ده دروازه کې وګوري یا وي ورته چې نشته هغه کور کې نو که هوښیار خوا ورته پلار مې نشته او که ناپوهه وي پلار مې وایي چې هغه نشته نو ښه دې رسوا کړي. به هر حال وي 3 ورځې 3 شپې زه ده سره وم 3 شپې 3 ورځې مې تېرې کړې. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمایي خو په ده کې مې داسې څه ناشنا کار ونه لیده خو چې کوم عبادت مونږ کوو به دم کوو تهجد به یې کول او نفل به یې کول او ذکر څه چې تلاوت مونږ به څه کوله به دم کول څه داسې نوی کار پکې نو
چې درېیمه ورځ وشوه تلمه ته ما ورته چې صاحبه داسې کار دی زما خو 3 ورځې پوره شوې او بس زه ځمه خو داسې کار دی تا ته به اوس د رښتیا خبره وکړم زه اصل کې په یو چل راغلی وم تا نه مې معلومات کوم وی چې څنګه وی چې 3 ورځې نبي علیه السلام ستا باره کې ګواهي وکړه چې دا جنتي دی ما وی زه معلومات کوم چې دغې څه کمال دی خو چې ما دا 3 شپې 3 ورځې نه مې سم خوب کړی و تا نه مې تا ته به مې کتل چې دی کوم داسې نوی عمل کوي خو داسې ناشنا نوی عمل تا داسې ما ونه لید تا نه چې تی کې چې موږ نه دی کړی نو ته راته اوس ووایه ما خو دنه صحیح نه کړ ته راته ووایې چې آیا ته داسې عمل کوې چې دا نور خلک یې نه کوي چې د هغې په وجه نبي علیه السلام 3 ورځې ستا متعلق ګواهي وکړه چې دا جنتي دی هغه وایي چې یاره زه خو داسې نور څه عمل بس همدغه عمل کوم نه ما چې خیر دی زه ته سوچ وکړه وی چې داسې ښه سوچ وکړه یاره بس ووایم همدغه عمل کوم خو یو خوی ما کې شته هغه دا دی چې څوک په دغه کې ووینم په نعمت کې په خوشحالۍ کې نو بس زه پې خوشحالېږم خفه کېږم پې نه او چا سره چې څه داسې ښه حالت کې وینم نو دا نه وایم چې دی ولې دې کې دی وی ما ورته چې کار خو دا دی که تا کې حسد نشته صدر کې نشته او دا ډېر مشکل کار دی چې تا کې به حسد نه وي دې نه ځان ساتله ډېر مشکل دی غرض مې دا و چې فایده ډېره ده چې حسد نه کوي او چې حسد کې او کبر کې نقصان ډېر دی او شیطان لوی مثال دی چې وی ګوري